سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ وئ. نن به تاسو سره E88RS ډرون شریکوم. ښه ملګرو، اوس به دا د کولاوو تاسو سره وګورو به چې څه حساب دی څه نه دی. ښه اوس به دننه ګورو چې دننه پکې څه دي، تاسو سره به شریکو. دغه وګورئ، ښه زبردست کنټرولر دی. دا کنټرولر ډرون نه غټ دی، پوه شوئ، او ډرون دی. دغه ډرون دی، حساب کتاب تاسو لیدای شئ، او دا کنټرولر دی. ښه خسته کوالټي او حساب ته چې وګورئ که نه، ښه خسته ښکاري، پوه شوئ. ګیمینګ کنټرولر څه دی، یا د پلی سټیشن شو یا د ایکس بوکس شو، د هغې نه کم نه دی. ورې نور چې دی تاسو لیدای شئ، دا د دې هغه کم پرې چې دي که نه، پرې راغلي دي، او د پروټیکشن دپاره دغسې شیان دي چې مثال د دې چې کم پرې دي هغه دغه سره ونه جنګېږي. ویکس چې دي که نه، دیوالونو سره یا ونې سره وجنګېږي او ډیمیج نه شي، نو داسې فولډینګ کېږي، داسې ډېر دغه نه دي، پوه شوې، داسې ربړ غوندې دی. نو فکر کوم په 3D پرنټر یې جوړې کړي که څنګه چلې، ډېر لایټ دی، پوه شوې. او دا نور ټول چې دي مثال پیشکش وغیره دي، که بیا که سړی غواړي دغه بدل کړي نو هغه دي، او دا نورې پرې دي. او بیا چې دی دلته نور کاغذونه دي وغیره دي، هغه کې ټول همغه د دوی چې کوم انسکرپشن دي هغه پوره معلومات ورکوي چې مثال په موبایل باندې به څنګه کنټرولینګ کې، څنګه به انسټالیشن کې، کوم اپلیکیشن به انسټالې، دا ټول معلومات په دې کې ورکوي که نه. او دا بیا په دو په ژبه کې دي، انګلیش کې هم شته دی، فرانسوي کې هم شته دی، او چینایي او جاپاني او کورین ټول همغه ژبو کې شته دی. ښه اوس به ډرون ته راځو. تاسو دا ډرون لیدای شئ، ډېر زیات لایټ دی، داسې ډرون ډېر نه دی، ډېر سپک دی، پوه شوې. زما خو بیخي داسې هغه حساب ته چې وګورم ډېر داسې راته سپک ښکاري، خو نور به وګورو، هغه هر څه به بیا په میدان پته لګي، نو هغه به بیا وروسته ګورو. فلحال خو ماته ښه ښکاري، بد نه ښکاري، او دغسې کولاویږي ولا تاسو ته ښکاري. مثال ډېر زیات هغه حساب کتاب یې ساده دی چې دا تار چې تاسو وینئ که نه، دا د دې د وای فای هغه کوم سیسټم چې دی د وایرلس که نه، هغه دی. هغه چې کله ته موبایل سره کنټرولوې نو دغه کې کنیکټ کوې یا کنټرولر سره، د هغې دغه انټینا ده که نه، او ښه زبردست. نو بیا تاسو لیدای شئ. او دغه وړه چې ده دا یې بیټري ده، تاسو ته بیا وښیم، دا یې بیټري ده، ډېره وړه بیټري ده. او دغه وړه تاسو بیا ښکاري دا یې کیمره ده، پوه شوې. دا بیا کنټرولېږي د موبایل په یا د ریموټ په دغه باندې چې مثال بره کوئ بره کېږي، چې ښکته کوئ ښکته کېږي که نه، پوره حساب کتاب دی، او ډېر ورکوټی دی. مثال تاسو لیدای شئ زما لاس کې مثال ټول راځېږي. مثال د ټریول لپاره هم ښه دی، کولی شئ چې ځان سره یوسئ یا چېرته ځئ، یا مثال غر کې یا بل ځای کې. خو ځنګل کې به لږ مشکلات وي، ځکه چې زه به اوس کېدای شي ځنګل کې ټیسټ کوم. ځنګل دا وي چې هلته ونې ډېرې وي، نو چې څوک ډرون ایکسپرټ نه وي که نه، نو هغې ته به لږ مشکلات پکې وي، ځکه چې دې باندې هغه هینډل کول یې بیا لږ سخت وي. خو ډي جی آی ډرون چې دی هغه بیا هم ښه دي، هغو لکه داسې یو خپله کنټرولینګ لري، پوهېږي. مثال داسې یو اے آی سیسټم پکې لګېدلی چې مثال کله ونې راځي نو هغه پوهېږي چې دلته یو اوبجیکټ دی که نه. خو دا ډرونونه ماته داسې انټلیجنټ نه ښکاري. نو په تاسو په میداني کې یا په غرونو کې ښه خسته په ارام استعمالولی شئ، خو په ځنګل کې نه، ځنګل کې ورپسې بیا ګرځئ، نو دا حساب دی که نه. خو ډېر ښه ښکاري ماته، خو فلحال ډېر ښه ښکاري. هغه هر څه حساب کتاب تاسو سره به نور شریکو. اوس به تاسو لیدای شئ، دا دې ته به اوس دا د سیلونه اچوو، بیټریګانې که نه. دا چې دی بیټري خوري، دا بل خو چارج کېږي، دا خو یو اس بي چارجر لري، او دا ریموټ چې دی دا سیلونه خوري. دا سیلونه سیسټم داسې اولډ دی، خو اوس هم دې کې چلیږي، خو بس څه کوې نو، داسې پخوانی سیسټم دی دا سیلونو. دغه 3 سیله خوري. او اوس به داسې کوو چې دا پرې چې دي، د پرې چې کوم پروټیکشن دی که نه، دا به لګوو، ځکه چې دا ضروري پروټیکشن، ځکه دا مهم وي. دا چې نه وي که نه بیا لږ سخته وي. او مشکل دی دا چې دا پروټیکشن کله لګیا بیا ته واپس دې ډبي کې نه شي اچولی، نو بیا به ترې بېرته وباسي. خو پروټیکشن یې سخت نه دی، ډېر اسانه لګول کېږي. مثال تا ته د پیشکش ضرورت نشته دی، عادي دغه یې دی که نه. تاسو ته بیا وښیم، مثال دې ځای کې به دا وګورئ، تاسو ته به ښکاري، یا نه دې ځای کې به صرف اټیچ کې، او داسې زور به ورکې، اټیچ شو، زور دې ورکو، خیر ما، او همدغسې دی بلکل. تاسو یې لیدای شئ، وشو، وګوره
لکه ډېر ساده دی او دا چې دی بیا د کله چې پرې تاویږي نو مثال د دې لپاره به پروټیکشن چې یو دیوال سره جنګېږي یو ابجکټ سره جنګېږي نو ښه په ارام هغه دغه بیا نه ډیمیج کېږي که نه پرې لکه د دې پرې چې وي هغه لږ داسې کمزوري وي ځکه خو دویم یې م رالېږلي دي مثال که یو ځل دیوال یا څه سره وجنګېږي یا که څه خراب شي خیر ما ته خو داسې فولډیبل ښکاري که نه خو چتېږي خو دونه مشکلات به نه خو بیا هم مثال که یو ځل مو لګولې نو دغسې لګول کېږي پوه شوې او دا به بېرته مونږ خوا کوو بیا ځکه چې کله ټیسټ کوو خو زه به یې ګورو دلته کور کې هم ټیسټ کوو ځنګل کې هم ټیسټ کوو بیا به تاسو ته وښیو ښه اوس به دې سره کنیکټ کوو ریموټ سره ډېر ساده سیسټم دی تاسو ته به ښیم زه به په ځمکه کېږدم داسې اولیزو مې نه چې غوبل جوړ نه شي خو بیا هم دا به کلک کړي داسې هغه دی هغه پړکا کوي دا پړکا چې کوي د دې معنی دا ده چې اوس هېڅ سره کنیکټ نه دی نه موبایل سره کنیکټ دی او نه ریموټ سره اوس د دې ګوره ډېر هغه سټرینج طریقه د کنیکټ کولو ښه یو ځل به څه دی مثال دا به اون کوي وګوره دا هم همغسې پړکا کوي څنګه چې ډرون کوي یو ځل بیا داسې بره کې یو ځل بیا ښکته کې دغه دی دواړه کنیکټ شو ښکاري دلته هم اوس هغه بلو لایټ پړکېږي نه هلته هم نه پړکېږي اوس که زه صرف هغه تاسو ته به یو سمپل یې وښیم لکه صرف هغه یو ټک ورکړي ډایرکټ سټارټېږي خیال دی ومکتو ډېر زر سټارټېږي او ډېر تیز دی پوه شوې های فل انرژي والا دی نو تاسو یې لیدی شئ نور به انشاءالله تاسو سره دغه کې ښیو خو دغسې د هغه دغه سره کنیکشن چې دی ډېر اسانه دی یو ځل به بره کوئ یو ځل به ښکته کوئ بندولو بیا دا به رسې بند کوئ هلته به بټن ووهئ بند به کوئ ښه ملګرو بس ډرون دارې تیار دی صرف یو شی پاتې دی چې د بیټري پکې واچوم نه بعد ښه زبردست برابر دی دغه دی ښه ښایسته هغه زموږ طرف ته ډېر اسانه چلې دی دغه دی او هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي د بلې ویډیو پورې د خدای په امان